که چیرې تاسو د یو شي باره کې معلومات کول غواړئ یا هم د یو شي باره کې تاسو ریسرچ کول غواړئ یا هم تاسو د یو شخص باره کې د یو ځي باره کې معلومات لاسته راوړل غواړئ نو تاسو ته اوس ضرورت نشته چې تاسو ورپسې کتابونه وګورئ یا هم تاسو یوټیوب ته لاړ شئ ګوګل ته لاړ شئ فیسبوک ته لاړ شئ او په هغې ځای کې تاسو کوم دی خپل معلومات ترلاسه کړئ نو په نن ویډیو کې تاسو ته داسې یو اپلیکیشن درښیم چې په دې اپلیکیشن کې تاسو زده کړې هم کولی شئ معلومات هم ترلاسه کولی شئ ریسرچنګ هم تاسو کولی شئ د یو شخص باره کې د یو ځي باره کې مطلب د یو موضوع باره کې تاسو چې کوم دی پوره معلومات ترلاسه کولی شئ نو ډېر د خوند څخه ډک اپلیکیشن دی او خاص کر شاګردانو ته او محصلینو ته دا اپ ډېر زیات ضروري دی چې ځان سره دا اپ انسټال کړي او په دې کې خپله زده کړه وکړي او دا داسې اپ دی چې تاسو په دې اپ کې تاسو په پښتو باندې په اردو باندې په انګلیش باندې په هره ژبه چې تاسو ورنه پوښتنه وکړئ نو تاسو ته به په هماغه ژبه باندې پوره او صحیح معلومات درکوي نو زه د ویډیو پر طرف باندې تر څو دغه اپ تاسو ته وښیم چې دا کوم اپ دی او په دې اپ کې مونږ زده کړې څنګه کولی شو چیټ جی پی ټي څنګه تاسو چیټ جی پی ټي ولیکو تاسو ته به دغه اپلیکیشن راوړي دا به تاسو ځان ته انسټال کوئ به تاسو اوپن کوئ که څوک یې نشي ډاونلوډولی ډسکرپشن کې لینک موجود دی هلته لاړ شئ د هغې ځای نه هم تاسو ډاونلوډولی شئ چې څنګه تاسو دا ډاونلوډ کړو بیا به تاسو دا اوپن کړئ ما ته فعلا اپډیټ راغلی ځای نه اپډیټ کوم دې ځای نه تاسو ته اوپن کوم صحیح ده ګورئ دې ځای ته به راشئ دا به تاسو بیا اوپن کړئ چې څنګه تاسو دا اوپن کړئ دې ځای کې به تاسو ته ووایي چې دا تاسو په خپل جیمیل سره ساین ان کړئ صحیح ده دلته به تاسو ته بیا راشئ هغه ساین ان باندې تاسو کلیک کړئ دلته به تاسو ته خپل جیمیل راوړي په همغه یو جیمیل باندې به کلیک کړئ ستاسو په جیمیل سره به دا ساین ان شي څنګه تاسو دا ساین ان کوئ نو ګوره دې ځای کې اوس تاسو په دغه میسج باندې کلیک وکړئ دې ځای کې تاسو چې د چیټ جی پی ټي نه کومه پوښتنه مو وکړئ د څه شي باره کې هم تاسو پوښتنه وکړئ په ټیکسټ میسج کې صحیح ده په پښتو کې کوئ په اردو کې کوئ په انګلیش کې کوئ چې مړه په کومه ژبه کې ستاسو خوښه وي تاسو کومه ژبه زده وي په همغه ژبه تاسو ترې پوښتنه وکړئ نو دی به تاسو ته بیرته په ټیکسټ میسج کې اټومیټیکل جواب درکوي نو ګوره زه اول یو دنه څو درې پوښتنې کومه په پښتو کې په انګلیش کې او په دري ژبه کې ترې پوښتنې کومه دی ماته چې کوم دی زما د پوښتنو مطابق بیرته ماته اټومیټیکل جواب راکوي نو ګوره زه ته اول پوښتنه کومه په پښتو کې چې قتل په اورګاډي کې ناول د چا اثر دی صحیح ده دا د اګاتا کریسټي اثر دی د برطانوي اوسیدونکي د برطانیې هیواد صحیح ده نو ګوره دا ماته معلومات راکړي زه دلته اوس لیکم قتل په اورګاډي کې د چا اثر دی نو ګوره ما ولیکو قتل په اورګاډي کې د چا اثر دی ما چاته ولیکو چیټ جی پی ټي ته زه اوس لیږم ګوره دغه ایرو نشان تاسو ته ښکاري په دې باندې تاسو اوس کلیک کوئ ګورئ دلته به تاسو سره انټرنیټ لږ تیز وي صحیح ده چې تاسو ته معلومات زر درکړي نو ګوره دلته ما اټومیټیکل پړپړې راویستې چې ګوره قتل په اورګاډي کې د مشهور انګلیسي لیکوالې اګاتا کریسټي مشهور ناول دی چې په انګلیسي کې اصلي نوم دغه دی صحیح ده چې دا جاسوسي او ماما ژانر له غوره اثارو څخه ګڼل کېږي دا ناول د اګاتا کریسټي مشهور کرکټر هیرکول پوارو په شاوخوا کې څرخي صحیح ده نو دغه ګوره ماته معلومات بالکل صحیح راویستل صحیح ده نو ګوره اوس موږ په فارسي کې د چیټ جی پی ټي نه پوښتنه کوو نو دا موږ ته په فارسي کې جواب راکوي صحیح ده نو زه ترې ګوره یو لنډه پوښتنه کومه چې غازی امان الله خان کی بود غازی امان الله خان کی بود صحیح ده نو دا زه ورلیږم ګوره اوس ما ته به په فارسي کې د دې جواب راکوي نو ګورې تاسو ته بالکل په سکرین باندې ښکاري غازی امان الله خان یکی از شخصیت‌های برجسته و مهم تاریخ افغانستان صحیح ده نو ګور نور پړپړې د دې بیا راوځي چې څومره دې معلومات د سره معلومات وي نو هغه به تاسو ته په دې ځای کې درکوي نو ګورې دا په فارسي کې شو نو اوس ګوره زه ترې اوس به دې په انګلیش کې یو ساده سمپل پوښتنه وکړو ما سره په ذهن کې یو پوښتنه چې وټ از د مینینګ بی بي سی یعنې بی بي سی څه معنا صحیح ده بی بي سی یو مخفف نوم دی صحیح ده دا خپل اوږد نوم لري نو ګورې اوس موږ ترې پوښتنه کوو چې دا څه وایي وټ از د مینینګ اف بی بي سی صحیح ده ګورئ دا زه ورته ورلیږم اوس دی ما ته څه جواب راکوي ګورئ اوس ورته ګورئ موږ ته معلومات په انګلیش کې راکړه ګوره چې څوک په انګلیش پوهېږي او دغه معلومات وګوري نو هغه ته به بالکل پته لګېږي صحیح ده نو ګورئ دلته موږ ته د انګلیش د بي بي سي باره کې چې څومره معلومات د سره هغه یې موږ ته راکړه نو په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ د دې اپ نه تاسو په هره ژبه کې پوښتنې وکړئ معلومات ترې ترلاسه کړئ نو په بله ویډیو کې به تاسو ته په وایس کې به مونږ د چیټ جی پی ټي سره خبره څنګه کوو دا به درته په بله ویډیو کې ښیم مطلب یو کس دی
په خط باندې نه پوهېږي نو هغه به د چیټ جی پي ټي نه خپل معلومات څنګه ترلاسه کوي نو په وایس کې به ترې ترلاسه کوي صحیح ده په وایس کې که په پښتو کې ترې تپوس کوي که په اردو کې که په انګلیش کې مطلب په هر زبان چې ته تپوس ترې وکړې نو په وایس کې به تاله دا جواب درکوي لکه ګوره وټ از د مینینګ اف بي بي سي ما هلته ولیکو که نه دا که ته ورته په خوله ووایې چې وټ از د مینینګ اف بي بي سي نو دغه پړپړۍ چې کوم راووتې دغه معلومات چې کوم راکړه هغه به موږ ته په وایس کې راکوي نو په دغه طریقې سره تاسو د چیټ جی پي ټي څخه بلها زده کړې کولی شئ نو دا به د نن ورځې ویډیو تر بیا یو بلې ویډیو ښه وخت